اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما غږ راځي ټولو ته؟ ټولو ملګرو ته، ځوانانو ته، مشرانو ته، سپین ږیرو ته چې دلته راغونډ شوي دي یا په کوم ګوټ ښه هم راغونډ شوي دي، ټولو ته د زړه د تله سلام کوم. دا د پښتونخوا وطن مینه ده، دا د دغې وطن سره زمونږ تاریخي تړون دی چې هغه مونږ په کور نه پرېږدي، هغه مونږ دې ته مجبوروي چې راووځو، د خپل وطن خبره وکړو، د خپل مظلوم خبره وکړو. ملګرو وختونه داسې و چې که تا د فلسطین د مظلوم خبره کولی زنده باد کوی د شوله، تا که د برمه خبره کولی شوله اجازت یې و او تا ته به سیکیورټي درکېدله، تا که د کشمیر خبره کوله، تا که د فلسطین عراق خبره کوله د دغه اجازت و. خو د خوارې پښتونخوا دلته په زرګونه لاشونه واچېدل، تا ته په هغې باندې د خبرو کولو اجازت نشته. په دې باندې خبره کول ته بیا دوی غداري ویله او الحمدلله شکر الحمدلله ډېر په فخر سره وایم چې هغه غداري ما او زما ملګرو کړې ده او کوو به یې. دا د خپل وطن خبره، دا د پښتون وطن خبره چې په هره طریقه سره تا بند کړې ده. د غدارۍ او د کفر فتوې د پښتون نام سره ایخوا دیخوا د چړو په شان ګرځي، داسې یې در نه کټ کړي چې د پښتون لفظ ادا کړي، کله د غدارۍ او کله د کفر په فتوې باندې. او الله چې څه هم لفظونه راوړې، څه هم کیسې راوړې، ته لفظونه راوړې، ته ګولۍ راوړې، ته مرمۍ راوړې، ما ستا هر شی لیدلی و، ما ستا مرمۍ لیدلې وې، ما ستا هغه چاړې لیدلې وې چې تا پې زما مشران حلالول، ما ستا هغه جیټ تیارې لیدلې وې چې زموږ ماشومان دې پې بمبار کړل، ما ستا دا اخبارونه دا پروپاګنډې ټولې لیدلې وې. په ځان مې ښه فکر راته کړی و، پېغې نه پس درته راچک شوی یم. داسې نه ده، داسې چیرې هم نه ده چې ستا دغه دا شیان زموږ په نظر کې نه و چارې ور خطا شوي وو، هېڅ نه یو خطا شوي، ډېر په روغه، ډېر په سیخه او ډېر په سوچ او فکر سره په دې لار راغلي یو. دا زموږ شعور دی، مرګ بیا هم یوه ورځ دی. خدای د هغه مرګ راکړي چې د وطن دپاره وي، خدای دې ماته چېرته هم د ځان مرګ را هم نه کړي. نر پښتون بهادر پښتون، پښتون بهادر پښتون، ځوانان مو قتل کیږي، دا څنګه ازادي ده؟ ځوانان مو قتل کیږي، دا څنګه ازادي ده؟ وکیلان مو قتل کیږي، دا څنګه ازادي ده؟ کورونه مو ورانیږي، دا څنګه ازادي ده؟ کورونه مو ورانیږي، دا څنګه ازادي ده؟ دا هر شی دا چې نن روان دي ملګرو، دی چې څومره هم د ډالرو دپاره کار کوي، دومره زه د خپل وطن سره په مینه کوم. څومره چې دی د ډالرو د ژوند سره مینه لري، دومره زه د خپل وطن دپاره مشکلات چې ځان اچول سره مینه لرم. په دې باندې هېڅ کنفیوز نه یو. زموږ تحریک مزاحمتي تحریک دی، هر کله به په دې کې ښې او بدې پېښې راځي، په دې کې به چک ټیټ راځي، خو انشاءالله یو وعده د دغې ظالمانو سره زمونږ په کلکه ده، په چک لاس یې ورسره کوو چې میدان به خالي نه وي، میدان به ډک وي درته، چې کوم طرف ته مخ اړوې په کوم ښار ته مخ اړوې، چې په کوم اړخ مخ اړوې، پښتانه ځوانان به وینې چې مزاحمت کوي او روغه کیسه راته کوي او سم رښتیا راته وایي. پېغلې چمتو وایي. ډېر په اول په سر د پېغلو ته سلام کوو ټول مونږ چې ته وي نو داسې پښتونخوا کې سیاست هره کله پابندي ده، دوی زمونږ سره ناستې وي. بخښنه غواړم لیدلې مې نه وې سی نو هسې مونږ عادتي شوي یو په د معاشات کې هغه او بیا د نن پېښې په حواله سره زه کیسه کوم. آیا په صفا ووایې نن پېښې تاسو ته بابړه نه کړله در یاده؟ او ستا هره پېښه د پښتونخوا ته ما ته بار بار بابړه پرې را یادوې.
بابړه را یادوي په هغه باندې ما ته بیا بیا احساس راکوي چې د دغه سټارټ د کوم ځای نه اخذ شوی و د دغه مرګونو نه د دغه مرګونو سټارټ د دغه خاورې نه شوی و او هغه واقعیا بار بار ریپیټ کیږي بار بار کله د لږو کسانو په شکل شي کله د ډېرو سړو په شکل شي ملګرو د پښتنو په وینو باندې ډېر غټ کاروبار جوړ و ملګرو د پښتنو په خاوره باندې یو ځل د ترهاګري جوړولو باندې ډالر واخیستل شول دلته ګڼ شمېر تعلیم یافته ځوانان او پیغلې ناست دي هغه د دا ولولي کنې ولوستي چې کله د رشیا دور کې ضیاءالحق ته امریکې وویل چې ته دا شی جوړ کا او 80 کروڑه ډالر یې ورکولې نو ضیاءالحق څه جواب ورکړ چې دا د مونږ پلو پټوکی دی ډېرې راکه نو 2 اربه 20 کروڑه ډالره روپۍ ورکړلې او په هغې باندې دلته سټارټ واخاست دا خاوره د هغې ورځې نه دلته د مذهبي شدت پسندي روخ یې اختیار کړ کنې په دې خاوره باندې به چې شیعه ماتم کو سني به اوبه ورکولې خو چې تا 220 اربه ډالره واخیستل هغې ورځې نه پس هر قسم دلته دغه فسادات راغلل دلته د خلکو د وژنو دا په مختلف شکلونو کښې راغلل بیا د دهشتګردۍ په پروموټ کولو ډالر واخیستل بیا یې د دهشتګردۍ په لرې کولو دروغجن جنګ باندې هم ډالر واخیستل ټوټل یې چې سره جمع کې خلک وایي 72,000 پښتانه مړه دي 72 اربه ډالر یې په تا اخیستي دي په مفته کښې نه یې وژلی زه نام نه اخلم خو په پښتنو کې الګ څه بغیرتوب چې په ځینو خلکو کښې پیدا دی په مفته کښې نه دی پیدا شوی داسې چون کر یې پښتونیزم مړه په دې خاوره باندې چون کر یې د دغې خاورې دلال مخ ته راواست او هغه ته به یې سټیج ور حواله کړه چې د دغې خاورې نماینده ده دی وایي پښتانه بې اعتباره دي په 15,000 کال چې د بې اعتبارۍ کیسه نشته دی خو خامخا په 8 په 6 کروړو کښې خو به یو بې اعتباره وي خو چې کوم په موږ کښې بې اعتباره وي د هغې نه ترټ سړی جوړ کړي هغه خو ته نمایندګي داسې پیش کوې پښتون د وختونو نه دا کیسې روانې دي دلته دا خبرې وشولې چې د ازادۍ جنګ چا وکړ د ازادۍ جنګ تر ټولو زیات په هندوستان کې د بنګال خلکو کړی و خو آیا د هغو سره څه وشول 30 لکه بنګالیان یې چې مړه کړل په هغې نه پس بنګالیانو ورته وویل چې نو مور د ده پالیسي د محکوم قانون همیشه د مرګونو دپاره یې ډو مور ده هغه د نو مور څیره وکړله او بیا یې په ډېر غټ قیمت باندې شعور او ازادي حاصل کړل د لندن په یو اخبار کې راغلی و چې if blood is the cost of freedom then Bengal pays the most in the world history چې که وینه د ازادۍ قیمت وي نو بنګال د دنیا په تاریخ کې تر ټولو زیات قیمت ادا کړ بنګالیانو نه پس دلته د بلوچو قتل عام وشو ما نه هغه بلوچ سردار نام هیر شو چې په قرآن یې نوروز خان ته په قرآن داسې لاس کېښودل چې ته راشه معاهده را سره وکړه موږ ته هېڅ نه وایو چې کله یې راکوز کړه تاسې یې د ده په مخ یو ځای ور وښودی ووش د بې اعتبارۍ د مرګونو د دهشتګردۍ د وحشت د انسانیت د قتل عام او د عزتونو د پامالۍ او بیا دلته یعنې په خلکو باندې یمین خوړل ایمان خوړل د دغو د ډېره لویه تجربه ده کوم ځای اګزامپل درکړم زه کوم یو مثال تاسو ته درکړم د دغو همیشه دا استعماري فوج دی دا دلته هېڅ ریاست څه شي ته وایي ریاست چې ډېرې ادارې سره جمع شي په مخصوصه علاقه باندې د خلکو د فلاح او بهبود دپاره کار کوي هغه ته ریاست وایي دلته هېڅ ریاست نشته دی دلته صرف و صرف فوج دی یو دا ایسایي صوبیدار دی دا ایجوکیشن دا هیلت دا پارلمان دا ریلوے دا 20 ډپارټمنټونو ته کال وکړي چې سبا دا کار کول دي خو والله که بل کار یې وکړو
هیڅ نشته دی دلته نه ملک شته نه ریاست شته دی صرف فوج دی د قبضه ده مافیا ده او دا مافیا دلته پښتانه دوی غولوي ملګرو هر کام تاریخي تجربه لري د انسان ذاتي تجربه د ذاتي عمر وي چې دی د 40 کالو وي نو دی به د 40 کالو عمر د تجربې مطابق کیسه کوي فیصله به کوي او هغه خویونه به وي چې په هغه تجربات کې حاصل کړي دي پښتانه په 15,000 کاله تاریخ کې سپینزړي پاتې دي او دی د تاریخ د اولې ورځې نه مکار چالاک دروغ داس پیش کول رښتیا لکه رښتیا او بیا ملګرو دا په خپل دغه تجربه کې دومره ماهر دي چې دا موبایل به درته ووایي دی به مخامخ بل شی دی به درته ووایي چې دا لپټاپ دی په سترګو به یې وینې چې دا موبایل دی خو داسې انداز به یې درته پېښ کړي چې ته وایې چې کله تېره ماهر دي د دروغو دا د مکارۍ او چالاکۍ پوره عمر تاریخ یې د دغې شي پاتې شوی دی دا د چاپلوس او دلال خلک دغو همیشه د پاره غلامي کړې ده پاکستان پنجابي ته د دلالۍ په بنیاد ملو شوی دی مونږ او تاسو ډېر ښکاره پوهېږو دروغ به نه سره وایو زمونږ او ستاسو په خاوره باندې څوک چې د فوج دلالي کوي هماغه ته ټیکې ورکوي هغه ته مراعات ورکوي بل سړي ته ورکولی شي نه ورکوي نو ته څه وایې چې انګرېز د ده مخالفت یې کوو ځکه یې ورکړي دي د دغو ټول چې څومره اتلان را باندې وایي هغو ته ټول د سر لقب دی نو سر لقب په انګرېز خپلو ډېرو وفادارو خلکو ته ورکړی دی دا یو ډېر دته بنیادي یعنې هر شی اول نه جوړ ورکړل شول په لاس پښتنو برطانیا ته شکست ور ووهل ټیکل یې کړي و د برطانیا خو خپل خو نه خو د ده په لاس باندې همیشه ته مجبور کړلې همیشه دلته پښتانه ځوانان لوګي کېږي تاسو ته پته ده د بلوچ وسایل د بلوچ وو او بیا د بلوچ وسایل پنجاب لوټل چې لوټل یې بلوچ ټوپک ته منډه کړل غره ته وخته چې کله غره ته وخته په جواب کې پنجابي خپل پنجابیان نه دي لږلي پښتانه بېروزګاره و په 100,000 روپۍ باندې وینه د پښتون تویېږي او وسایل یې دوی خوري اوس سیپیک دی د سیپیک په سر به وینه د پښتون تویېږي او ګټه به یې د دوی وي څومره سرونه چې په بلوچستان څه ځي هغې ګټه به پښتانو ته نه وي په ټول تاریخ کې به نه وي صرف به پښتانه باندې ژاړي په هغې باندې دوی هر وخت دلته خپل سیکورټي د پښتنو په بنیاد کړې ده دا هغه فوج دی تر 1969 یو کم اویا پورې د دغې فوج کې د پښتنو تعداد 6% و خو بیا په 1 کې د دغې ادارې کې تعداد 32% ته ورسول ځکه چې په بنګال کې جنګ و بیا په 88 کې د دغې فوج چې دننه د پښتنو تعداد 8% ته راغی خو په 2015 نه بعد چې دغه د بلوچ او دلته د ترهګرۍ پېښې وشولې بیا تعداد 22% ته یووړ او چې کله هم د ګټې ورځ راشي هغه بیا د ده وي نن پښتنو دا لوی پېښور ښار زه بار وایم دا خپلو پښتنو ته روزګار نشي ورکولی ټول لاهور فیصل آباد ته او کراچۍ ته تللي دي او په لاهور کې یو حجام چې څومره پیسې جوړوي دومره چې په عربو کې ستا کال تېروي هغه یې په 1 میاشت دومره جوړوي دوی خپل وطن سټیبلیش کو جوړ یې کو وینې د پښتنو تویېږي او په دې خاوره باندې پښتون لا اوس هم په مختلفو کیسو کښې ګیر دی ډېرې ذهني پیچیدګیا ور جوړ دي او ولې به نه وي ور جوړې ما د پلار سره بحث کوی یو ځل نو هغه بیا اول کیسې نه منلې خو چې ما ثبوت پیش کول اخر کې راته وویل زویا دا د پی ټي ایم نه اول خبره ده ویلې زویا ټولې کیسې دې ټیک دي نو دا زما په زړه ولې نه لګي ما ویل بابا تا ماته یو ځل ویلي وو چې په 10 کاله عمر کې ما لوستل او لیکل زده کړي دي او ستا عمر اوس 50 کاله دی 40 کاله مسلسل په تا محنت شوی دی زما په یو لیکچر به ته څنګه په پښتونخوا پوه شي 40 کاله مسلسل د ریډیو د ټي وي د اخبار او د با اقتدار خلکو د بیاناتو او ورسره د نصاب په ذریعه باندې ته د پښتونخوا د اتل د تاریخ د ژبې د پوهې
هغه به ټوله ورځ د نسیم حجازي د کتابونه کتل. بیا ما ورته چې کله د پښتنو کتابونه راوړل ما ته مې پلار یوه ورځ راغی ویل ما چې د ملالې واقعې ته رسېدم ومې ژړل. ما ویل د پښتانه تاریخ چې دومره متاثر نه وي چې تا ونه ژړوي دا د پښتنو تاریخ بیا تا ویلی نه دی د بل چا د وویه. دا د خپل وطن دا د هر شي نه ناپوهه ساتل نه بعد ډېره اسانه ده په پښتونخوا کښې دا لوبې کول ډېر اسان دي. دغه ملګرو دا واقعیت دا چې نن کېږي دا تا ته صرف په یو وجه درکوي. نن هم د پښتون کیسه ځنې وباسه اساني ده بیا نشته دی. نن تا ته په دې باندې چې د پښتو پښتونوالي کیسه به نه کوي دا انګریز کړې وه او د دغې انګریز بقایاجات یې هم کوي. دا د دوی پالیسي د 40 کلو کیسې نه دي. دا یو نیم سل کاله کېږي چې په دې خاوره دا شی روان دی. نو دا نن واقعیات چې وشوله دا تېر کال هم شوې وه په دغه روژه میاشتې که درته یاد وي. په دغې روژې میاشتې کې د واڼه په بازار کې تېر کال دا واقعه وشوله. تېر کال د عید نه پس په دغې میرانشاه کښې ماشومان ووژل شول. تاسو ما ته وښیئ دوی هلته هم خپله غلطي منلې ده. طالبانو ته یې ښکاره نام ورکړ چې امن کمیټي ښکاره یې نام ورکړ چې دغو نه دي وژلي. کومه غلطي ده چې دغه خلک یې مني. دا خلک ځانونو ته خدایان وایي خدایان په دې ده پوه وایي. مونږ په یو خدای منلی دی. مونږ آصف غفور او باج باید دا خدای نه منو چې څوک یې مني. دا آصف غفور یایي دا وایي آصف غفور چې دغه دا وشول دا وشول دا وشول یعنې ده چې څه وویل هغه به ټیک هم وي هغه به څوک نه رد کوي. یعنې ته د ځان نه خدای جوړوي چې که زما خبرې د قرآن آیاتونه دي او د مرګ او د ژوند فیصلې د خلکو د ځانه سره ږدي. دغو هر وخت بربریت کړی دی. نن او ما او تا خو په دې پېښه راغونډ شو. شکر لا دا هم دی چې نن خو راغونډ شوي یو. که دلته د پښتونخوا ماشومان نه ماشومان بچیان ټکوړې ټکوړې اچېدلي دي. دلته د مختلفو علاقو خلک ناست به وي. د خیبر به ناست وي د مومند باجوړ به ناست وي د سوات دیر به ناست وي او دلته به ورکزو او داسې د نورو ایجنسۍ کورم او تر وزیرستانه پورې جنوبي پښتونخوا خلک ناست وي. تاسو ما ته ووایئ په دې بمبارو کې څومره ماشومان مړه شوي دي؟ آیا او ما ته یاد دي په کورم ایجنسۍ کې دماکه شوې وه 10 کسان شهیدان وو او تر 100 زیات زخمیان وو او د پاکستان په میډیا ټوله ورځ دا خبر چلیده چې لاهور میں ایک بندے نے غیر قانونی ریچ پالا ہوا ہے. او بیا دلته په مومندو کښې بمباري شوې وه 15 کسان په هغه کښې مشران وو تقریبا سپین ږیري وو هغه شهیدان وو او هلته خبر چلیده چې ثانیه میرزا او شعیب ملکي شادي او دغه ګډاګانې ورکولې او دوی دا میډیا چې کومه ده چې نن لګیا ده دا میډیا د کومې ورځې دښمنه نه ده پاتې. دا میډیا خو همیشه ستا د غدار ستا د دهشتګرد ثابتولو دپاره جوړه ده. د دغې میډیا یو کار دی دا د فوج چې کوم دروغ دي د فوج کوم ظلم جبر دی د هغې پټولو دپاره تر ټولو لوی اله د اله او انسټرومنټ دا د پاکستان میډیا ده. دوی د دغې زور اخیستی دی. د نه اوس دا میډیا دا زور طاقت دا هر شی لرې که د انسانیت په میدان کې یې کېنوه صرف چې په دغه انسانیت پاتې دی که نه دی پاتې. دا هغه خلک دي چې په در ادمخیل او په زیارت ځای کښې بمبارۍ وشوې ماشومان شهیدان وو ټکړې ټکړې پراته وو او دوی ویل چې پاک فضایا کی کامیاب یہ جاری اتنے دہشتگرد مارے گئے. یو ظلم یاد دی یو ظلم راته یاد دی خو والله چې انصاف دا داغونه دا ستا ودي چې برګه برګه ده دا نوره برګه نه ده. زه یې چې هر وخت ګورم د هغو خپلو حلال شوو مشرانو وینې قطرې پکې وینم. ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो गुंडा गर्दी है इसके पीछे वर्दी है. تا د جازونو ایرفورس باندې زما د تا چې څومره هم دلته دغه ترقۍ والا نشانونه لګولي دي دا د پښتونخوا د خلکو په وینو جوړ دي.
دلته خلک ووژنې نن به د هم د یو میجر ترقي په دې کړي وي چې هلته یې پښتانه وژلي دي ستا د ترقۍ بنیاد دغه جوړ شوی دی پیسې هم کاروبار هم ترقي هم دلته په وینو ګټې او ته وایې زه خو د ترهګرۍ ختمولو دپاره راغلی وم نو ترهګري خو ستا پلار جوړوه ترهګري خو کرنل امام جوړوه ترقي خو دا جنرال حمیدګل تر مرګ ورځې پره ترهګري یې جوړوله دغه مشرف دی دا ټول دا فوجیانو خپلې غلطۍ نه وی چې یو جرنیل غلطي ده دا د دوی پالیسي وه نن چې فوجي مري هم ستا د پالیسۍ د وجې مري نن چې افسي مري هم ستا د پالیسۍ د وجې مري سنجاوي کې چې لیویز والا شهیدان شول نو لیویز وال یو شهید کور ته کرنیل او ډي سي راتلل چې کرنیل کې ناسته پلار یې ځنې ټوپ کړل چې ما ته مه راځه هغه وویل دا خو ترهګر مړه دي مونږ خو نه دي شهیدان کړي دور چې کچا شهیدان دي پالیسي تا جوړوه که ته پکې مړ یې هم ما ته به دغه غه نه رکوي دا پالیسي جوړه تا وه دا که زما پیداوار دا که د پښتونخوا د خلکو د ولسونو پیداوار یا د دغې پالیسي چا راته ثابته کړله راشئ پي ټي ایم په هغه ورځ ختم دا سټریټیجک ډیپ پالیسیز دي دا ستا خواهش وه چې پنځمه صوبه جوړوم او په پنځمه صوبه کې د زما کور راړنګ کو خو پنځمه صوبه نه هغه څلور نه درنه سمبلیږي ملګرو خبره ډېره واضحه ده ډېره سپینه ده او انشاءالله په هر میدان به دی که یو واقعیات کوي که سل واقعیات کوي که د پښتونخوا خاورې زامن ور ختم شول پښتونخوا مو ور بخلې ده دوی که داسې ورځ راغله چې تا ظلم کوه تا جبر کوه تا بربریت کوه او د پښتونخوا نه څوک په مخالف اواز که نه شول پورته په هغه ورځ باندې ستا ته در بخلې ده دا پښتونخوا مونږ بیا داسې ورځ به انشاءالله په ټول تاریخ کې نه ووینې دا او بیا ملګرو نه احتجاجي درنه ته چې روان و دوی وایي په چیک پوسټ یې حمله کوله تاسو به یو ویډیو لیدلی وي چې په هغه کې خردار تار لګېدلی دی په هغه کې چې محسن ښکاره شي کله نو دلته یې هغه هار اچولی دی چې مېلمه ته یې څوک ور اچوي نو تاسو د خدای وي چې چیک پوسټ باندې څوک حمله کوي هغه هارونه راوړي په غاړو کې که په غاړو کې ټوپک راوړي ټوپک ستا په غاړه و ټوپک ستا په غاړه و او حمله بل چا وکړله او بیا علي محسن چې دا ټوپکو والا کار کولی هغه پارلمان ته نه درتلل د پښتونخوا دومره پیري غرونه دی چې ټوپک ضرورت شته هم نه تیږي چې در باندې راوتلي په هغې باندې کار موږ د دغو خلک نه یو موږ دغه نه دي ویلي موږ پرامن خلک یو پښتانه هغه وخت هم چې دلته انسانانو یو بل سره عللول عربو ژوندې لوڼه ښخولې په هغه وخت کې پښتانه جرګه کوله دا ډېر سلاساز خلک دی دا ډېر پرامن خلک دی دا ډېره وسیع صبر لري اکثر په خپل صبر کې دشمن ورته کمزوری لاړ شي وبه خویږي خپه به دې وشویږي سلیپ به شي پښتونخوا د پردو دپاره ښه ځای نه دی دغه دا صرف د پښتونخوا د خاورو د بچو دپاره ډېر کمیسټري یې میچپ ورسره کوي پردي خلک د دغې خاورې سره میچپ نه کوي سوال منت ډېر مو ورته وکړل په داسې حالاتو کې چې نن زموږ د ملګرو مندیو ته د دوی لاشونه ایښي دي د دې روژې میاشت کې څومره مندې او خویندې به په ژړا باندې روژې ګډې کړې وي او بیا د علي وزیر هغه مور چې تر اوسه پورې دروازه نه بند کوي چې ټول لاشونه یې راوړي دي هر ځل چې ټک راغلی دی ما ته یې ویلي چې څوک په تلي کې ایښي دي ورته راووځه علي به راوړي لهذا دروازه لرې کوي صرف پرده ولګوئ چې ټک نه وي نن تا هغه په انتظار کې اچولې ده نن اوس به علي وزیر د ډېرې وحشي او دهشتګرد مخونو مخ ته ناست وي د دوی د بدرنګ مخونه او بدرنګو ټوپکو شکل سره یو شی شو دومره ظلم او بربریت یې وکړ ملګرو په هغې نه پس هسپتال ته هم نه پرېږدي
مسله دا ده چې دی فاټا ته په هغو علاقو ته چې په کومو کې مدنیات زیات دي هېڅکله سیاسي خلک نه پرېږدي، هېڅکله باشعور خلک نه پرېږدي. ستا وینه یې وڅکله اوس تا د هډوکي هم نه پرېږدي، ستا مدنیات وړي اوس دی. دغې دپاره د پښتونخوا وطن د دغې جدوجهد دپاره ملګرو راتلونکي نسل ته څه پرېږدئ؟ منډې اوس هم ټول پښتانه په منډه دي. څوک هم چې د اسلام آباد لاهور د کور وس لري دومره پیسې ګټي چې دنه لرې شي د پښتونخوا نه. دا مینه ده د وطن سره، په دې باندې به وطن جوړ شي. ملګرو نه جوړېږي په دې باندې. راتلونکي نسل دا مالدار خو په منډه کې غریب به څه کوي؟ دلته خو د ایډجسټمنټ ژوند دی، دلته خو تعلیم اول خو غلط تعلیم در بنو کې او بیا پیغ نه پس چې نوکري کوي څه نوکري نه وي، د خپل پښتونخوا وطن سودا وي. پیغ نه پس نه ته په خپله ژبه، نه په وطن، نه په مسایل، نه په وسایل، نه په جغرافیه د پښتونخوا په هیڅ شي باندې تستی خبره نشه کولی. موږ یې څومره مجبور کړي د خپل وطن رانه ورکوي. هر شی به وي، هر څه به وشي. زموږ په تېرو نسلونو باندې ډېر سخت جنګونه راغلل.